زوی دې مننه خدا وړې ستړی کړم دغه یو ځوان ته لا وایم دغه ځوان هم ماته شوقي ځوان ښکارېږي ذاتي که یې ناپیدا کړو خو ښه به السلام علیکم وعلیکم السلام ځوانه جوړ یې بخیر خیرت تکراري یو مخې لالی یوه پوښتنه مې درچې کوله دغه نمونه عطر به چیرې پیدا کړم کیندې اوسه دونه پسې ګرځېدلی یم پښې مې پسې تڼاکې شوې اوس چا راته ووایي دلته یو دوکان ده ذاتي یارې دا یې ولاړم بیا دا یې ولاړم ومنې که ذاتي درک نه راته معلومېږي صاحب دغه عطر خو ښه عطر دی خو د یعقوبي عطر د خولو د عطرو دکان د یعقوبي په نامه و دا چیرې دغه به یې ځوان په نامه د هلته هر رقم ته عطر شته تر دې ښایسته خدای دې په ځواني برکت که دغه ما یو تربرونه دي ماجد کیزې د دوی په ضد باندې بیا وامه نه خو د حافظ صاحب په دکان کې تر دې هم ښایسته تر دې ډېر ښایسته دي هغه هم شته ورسره صحیح ده صحیح ده لاله نو خو یعقوبي خولۍ او عطر که دې یارې راوخه په ځواني دې برکت شه خدای دې ښه درسره وکړه کیندې اوسه دونه پسې ګرځېدلی یم ذاتي عطر خو ښه شی دی عطر ښه شی دی ما ویل چې دلته ډېر ښایسته عطرونه دي اوس یو د بازار په دکان کې دونه ښه په انصاف ده ډېر په انصاف ده یا خو دونه په انصاف ده د بازار کې هغه ته چې په 100 روپۍ انشاءالله دلته د دا خو باسکالو دکان ده که یې چی دغه حافظ صاحب د دې نه کې ورسئ مهرباني وکړئ و یا ذاتي خو دغه ده نورې به بیا شناخت خو به خپله پیدا کړه هغه ښه سړی ده که نور هلکان یې نه دي نه هغه هم ښه دي خو دی سي بیا دی ښه دی صحیح ده لالی او ته که شناخته یې یار به راسره کللی وایې کیندې اوسه ذاتي كم دغه درو والله دغه څنګه پیژنې دغه ویډیو کې هم دا تروبې نه دي بیا وروسته ولګوئ په ویډیو د هلته مشتریان د غونډه کې نو پوه شوې څه ښه حافظ صاحب خو ماشاءالله خو دا وړه راشو کش ده خو دونه وخت هم ښه دغه خاطر دا راشو حقیقت خبره دی وخت اوس مشتریان یې زیات دي انصافداره دي السلام علیکم وعلیکم السلام ستړی مشر علی څه دی د خیرات تکراري په خیر جوړ ورو خیر او خیرات یو مخې ځوانان ستړي مسئ ټول ستړي خدای په خو دې خدر سره وکړه د غافي صاحب ته یې خیر و خدای په خو دې خدر سره وکړه جوړ یې په خیر یې خیرات تکراري یو مخې ستړی مسئ او دا خو په شناخته وکړه ولګېدم ماشاءالله تم پیژنې و حافظ صاحب خو مې لیدلی ده کیندې اوسه د هغه د ذاتي وخت هم ډېر نه نیسم ذاتي تاسې وامره شو کش د بیروبار د ذاتي خلک راځي کیندې اوسه ډېر خوشحاله سوم یار خو دې دا دوکان درته مبارک کړي الله تعالی دې درته دې بخت او دې خیر کړي الله پاک دې رزق پکې خلاص کړه ذاتي په دغه نورک عطر دغه وړ عطر به نه وي در سره لالی حافظ صاحب ته یې که دی ده ښه صحیح ماشاءالله دی ښه انصافداره دي ښه صحیح ده ښه الله پاک خو دې ډېر ښه در سره وکړه الله جل جلاله دې په کاروبار کې برکت واچوه دغه د نو دغه خو دې دا ځای ته راوسم حضرت پلاګواله خدا ده ذاتي قرار هر رقم عطر به کانه وي هر رقم عطر او دغه مناسب قیمت تسپې هم به ورسره دي تسپې عطر خولۍ لونګۍ هغه عطر دی و ترى ورکه په ماجد کې لګي د تربرو ته لږ خار مار ته سره باندې پوس په زه خو دې کې زمون پیژنه مې تا خوشو کده معلومات دلته دار سمې دلې دغه دی بالکل دغه دی الله پاک خو دې اخیرو کاکا یو کال سمای ولونګي در لژلې و الله خو دې پیغام ما تر کوو په روز کال سمې دوه درې لونګي در لژلې و تاسو بیا زنګ را پسو او تل دا ډیر هغه مې د حافظ صاحب یا خو ګورم یا ذاتي به پوس ښه صحیح ده ته ودر یا خو ګورم یې لالی دا مې خپل په جیب کې واچول چې دا نه شک دې باندې راشي چې ولا به موږ ولې دلته خو دغه ماشاءالله دغه خو حافظ صاحب کانه خولۍ دې ذاتي دا خو دې ځوانانو لپاره غټ خدمت کړی ده الله تعالی خو دې معنا دغه کاروبار در برکتي که خدای پاک خو دې درته دې خیر دا بیا صدران دي ګوره هغه خان دي لونګۍ دي
کپړې د رختونه دي و ذاتي دغه خولۍ خو بیا خیرو کاکا دي یعقوبي خولۍ مولي یعقوب صاحب سیب سرکوي و ذاتي لالی و ذاتي خو دغه ټول شیان مشهوره دي ښاغلی اصلي شیان دي پکې دغه ځوانان و دغه شیان کاتو دغه لونګۍ ذاتي لالی تا ته مخکې دلته کله راغلی یې که دې دغه اول زه همیشه راځم خیرو کاکا نو څنګه ده دا خلک ماشاءالله ډېر په انصاف دي یو خو ډېر ماشاءالله برانډ مالونه راوړي که هغه عطر دی که خولۍ دی که هر څه اوس مې دا خولۍ واخیستله د ځان لپاره مبارک مبارک کړم یو د اعصاب مبارک دی مبارک دی او د عطر په لټه کې دا ښه درسره وکړه دغه د لالی په دې خفه کېږه مه وام ښه داسې پوښتنه ځوانه ته مو دلې ما په دې نظر باندې وان چې ته دلته مخکې راغلی یې و زه همیشه دلته راځم د هر وخت لپاره راځم حافظ صاحب دکان سیده ماشاءالله ښه هم پکې او ښایسته ښایسته خولۍ هم پکې او ښایسته لونګۍ پکې دغه ادرس له ما چې ورکېږي یو کارت به نه لرې که کارت به هم درکړي د یو کارت راکه ذاتي قرار هغه عطر هم راکه په بوتل کې راواچ په کوچني بوتل کې راواچوه و ادرس یې د خیرو کاکا فرهنګ ته مخامخ دغه یارې راته وایي ما خو داسې واد نسته دا درس شهر غزنی روبروی ریاست امنیت ملی دا بروبروی ما ته خوند نه باندې پیغمه بروبروی که څه شی ده دغه په پښتو یې راته و امنیت ملی ریاست مخ ته د امنیت ملي ریاست ته مخامخ د معارف په سړک باندې د ریاست معارف د ولایت او د ریاست معارف په سړک باندې مخامخ د اطلاعات فرهنګ ته وایي دغه ته استخبارات و ریاست ته مخامخ زه خدای پاک دې ښه درسره وکړه دا کارتون هم ډېر کوچني دي ګوره دا تسپې هم که نه درسره شته تسپې دي عطر دي سندلوس تسپې دي ساعتونه دي لونګۍ دي څادران دي خو مانه هر ښایسته خدای پاک خو دې د خیر او د بخت که واسکټان دي حافظ صاحب ګوله د خدای په امان دي ذاتي دا خلک ډېر دماغ عطر راواخیستو ذاتي دې د خدای په امان زه انشاءالله خلک درته خبروم د غزني ولایت استخباراتو ریاست ته مخامخ یعقوبي خولۍ او د عطرو پلورنځی به ذاتي دي انشاءالله که خیر و زه بیا خلکو ته هم وایم درځه ذاتي خدای دې ښه درسره وکړي